سواد کې چاریار کې چې دا کومه مسله وشوه کنه او کومه مسله راغله نو هغه خو هر چاته پته وه اوس پورې چې چا سره ملاویږي کنه نو تا ته به وایي چې یاره ستاسو په مدرسه کې خدا چل نشته کنه او ستاسو د مدرسې کې خدا کار نشته کنه تا ته به هغه دغه غونتې به کوي تا له به پیغور غونتې درکوي تا ته به هغه خبرې مخې ته کوي دا خبره خو هر چاته مخې ته شوه چې په مدرسه کې یو ظالم کاري او غلط کار وکړو نو هغه ټولې دنیا ته پته ولګېده خو زه تاسو ته وایم دا اف آی آر هم ماته چا رالیږلی دی ښه د دې هغه اف آی آر هم شته دی په لاهور کې یو کاري صاحب دی زمونږ او زمونږ چونکې په دې کال کې تشکیل ورسره شوی نو دا د هغې د علاقې لاهور طرف ته دغه مسله راغلی وی چې زمونږ یو کاري صاحب او نوې واده کړی وی نوې واده کړی دی نو د هغه کور والا چې کوم ده نو د هغې هم تقریبا عمر داسې 18-19 کاله عمر یې دی نو چونکې ماسخوتن کې اکثر د ماسخوتن داسې ټایم یا ماښام چې اکثر زنانه دا ټایم کې تیاری شي نو دا خلک داسې واک لوزي نو دا دواړه دا کاري صاحب او دا کور والا دواړه چې دي نو واک باندې وتي دي بهر روان دي کله چې په واک باندې وتي دي نو بس یو ځای کې ستړي شوي دي نو ناست دي نو هغه ځای داسې و چې هغې سره خوا داسې شړه به وه نو چې دي ناست دي نو په دې باندې یو 3 کسان روتي دي د هغه طرفه یو کس نیم سره چې و نو هغه سره تبرګي او یو کس نیم چې و هغه سره بل څه په لاس کې څه پیپ ویپ او یو څه بل څه سره بل څه په لاس کې و دي چې دی نو بس ډارې کې رانیولي دي او رانیوېدو سره چې کوم دی نو بس هغه تبرګي وغیره ورته نیغ کړي چې دا سر دله 2 ځایه کوو او دمکیانې پې کړي دي او ګزار نیم یې پې کړی دی بس دی داسې بوتلي دي ځان سره نو اخوا یې پټو طرف ته بوتلي دي نو چې کله پټي ته دننه کړي دي نو په پټي کې دننه نو دا یو کس چې کوم دی نو دا کاري صاحب چې دی نو د دیم نیولې دی او دا کاري صاحب چې کوم دی نو یاد ساتئ دومره ظلم یې ورسره کړی خو د دې دپاره مونږ او تاسو اواز نه اوچتو ځکه چې دا یو ظلم یو کاري صاحب سره شوی دی د هغه کور والا سره شوی دی او دا خبره ما کولم نه خو د دې دپاره هغه اف آی آر غریب کړی دی اوس خو هر څه چې دی نو هغه مخې ته راغلي دي خو د ده دپاره څوک اواز نه اوچتوي هغه چې کله پټو ته دننه کړی دی نو د هغه کاري صاحب نه هم غونډې کپړې ویستې دي او دا کور والا چې کومه وه 18-19 کالو وه د هغې نه هم ټولې کپړې ویستې دي او بیا په نمبر به یو ظالم او درنده او وحشي ورته او د هغه کور والا سره به د کاري صاحب په مخ کې زنا کوله په دې باندې هم صبر نه شو هغه 3 واړو خو سره زنا وکړه او دلته د کاري صاحب نه هم کپړې اوښکې دي هم ولاړ دی 3 واړو هغې سره زنا وکړه هغه جینۍ سره بیا یو څلورم کس ته مو یې رنګ وکړه څلورم کس ته یې رنګ وکړه او بیا هغه راغې او بیا هغه هم چې دی نو د جینۍ سره زنا وکړه او تر اوسه پورې چې دی زمونږ د معلوماتو ملګري ماته وایي چې تر اوسه پورې اف آی آر ابته به کېږي چې مخکې شوی دی په دې اف آی آر کې هغه تاریخ به هم موجودي او تر اوسه پورې چې کوم دی نو دغه مجرمان دغه درندگان دغه وحشیان چې کوم دي هغه تر اوسه پورې پولیسو لا نه دي نیولې دا ولې که چېرې د دې دپاره په میډیا باندې اواز اوچت شو او څنګه د سواد دا واقعه مخې ته راغلې وه یو طالب علم سره راغلې وه د هغې دپاره چې څنګه خلکو اواز اوچت کړه او څنګه هغه مسله هایلایټ شو او څومره ډېره زیاته خلکو چې ده نو هغه شیر کړه نو هغه ځکه هغې دا نه زور واغسته او د هغې هغه کم قاتلان او ظالمان چې وو هغه هم ګرفتاره شو نو د دې دپاره چونکې دا مسله یو کاري صاحب سره راغلې ده نو ځکه د دې دپاره څوک اواز نه اوچتوي که چېرې د دې دپاره نن مونږ اواز اوچت نه که نو دا خدای نه خواسته ګورې سبا مونږ هم خپلو زنانو سره بار وتی شو سبا به خپلې لور سره خپلې خور سره خپل کور والا سره به بهر ته وتې او که دا درندگان دکه شان کولو ګرځي نو خدای نه خواسته سبا مونږ سره هم داسې کار کیدی شي نو د دې د وجې نه دا د دې دپاره هم ګورې اواز اوچتول غواړي غریب کاري صاحب سره چې دومره ظلم شوی دی او په مسجد کې به وړو ته سبقونه پړاول دا کاری سره دا کار شوی دی نو د دې دپاره اواز اوچتول نشته چې څنګه طالب علم سره ظلم شوی مونږ هم اواز اوچت کړه ټول علما کرام اواز اوچت کړه دکه شان چې دی نو د دې کاري صاحب دپاره هم اواز اوچتول غواړي که نه دا خو انصاف نه دی که نه چې یو طرف ته مدرسې پکې بدنامي وه او یو طرف ته چې دی نو کاري ظالم ظلم کړو نو چې دی کې د مدرسې بدنامي ده نو هغه به زه شویر کوم او مس خلکو ته به رسومه چې مدرسه او ملا او عالم او طالب او دا کاري دا بدنام شي خو بل طرف ته چې کاري سره ظلم شوی دی او دومره زیات ظلم ورسره شوی دی چې د هغه نوې ناوې چې کومه ده 18-19 کالو هغې د ده په مخ کې هغې سره زنا کوي 4 کسان او د ده نه هم کپړې ویستي د هغې نه هم کپړې ویستي او مخامخ چې کوم دی دی دومره والی دی او بې حاله کړی دی دی ورته ګوري او د هغه کور والا سره زنا کېږي لګیا ده
نو دا څومره د شرم خبره ده، دا څومره لکه د افسوس خبره ده. تر اوسه پورې تاسو ته هم پته ني، تاسو ته پته شته دی په باره کې نشته پته، ځکه چې د دې لپاره چې اواز نه دی اوچت کړی. نو د دې لپاره هم ګوره اواز اوچت کړي چې دغه مجرمان درندگان دغه وحشیان چې کوم دي چې دا گرفتار شي، خدای نه خواسته سبا دا کار خو هر چا سره کیدی شي. په دې معنی نه دي خوشاله دل پکار چې دا نن یو کاري صاحب سره دا کار شوی دی، سبا دا هر چا سره دا کار کیدی شي.